د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شخصیتونو د لمانځلو د لړۍ پر دوام دا ځل د پښتو ژبې د وتلي فلسفي نوښتګر شاعر لیکوال او انځورګر خان عبدالغني خان د زوکړې سلمه کلیزه د یوې لویې پرتمینې غونډې په جوړولو سره ولمانځله. په جوړه شوې غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د کابینې د یو شمېر غړو سربیره د پښتونخوا د عوامي نشنل ګوند مشر افضل خان لالا، ګڼو لیکوالانو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او فرهنګي شخصیتونو برخه درلوده. افغان ولسمشر حامد کرزي د پښتو ژبې د بډایه کېدو لپاره د غني خان هڅې وستایلې. بېشکه چې د پښتو د شاعرۍ ستر او ځلانده ستوری دی. حق یې ډېر دی پر دې ژبې، حق یې ډېر دی پر دې سیمې. خو لکه چې دا حق په هغه توګه چې باید ادا سي ادا سوی نه دی. پېژندګلوۍ په هغه توګه چې عام باید وي تر اوسه سوی نه ده. په همدې حال کې د پښتونخوا د عوامي نشنل ګوند مشر افضل خان لالا د غني خان د ستایلو ترڅنګ د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ. ډېر په جذبه باندې دا چغه وایي چې لور اور، او ما په ډېرو جلسو کې دا خبره کړې ده چې دا چغه په ما داسې لګي لکه چې په ګوله مې وکولي، ځکه چې د افغانانو په خاوره په افغانستان کې چې احمدشاه بابا جوړ کړی و، هغې کې داسې غر، داسې سند، داسې سطح مرتفع نشته چې د هغې نه بره ته بر ویلی شوي ده، د هغې نه لاندې لر ویلی شوي ده. د اطلاعات فرهنګ وزارت په کابل ښار کې شمشاد ټلویزیون ته څیرمه یو واټ په رسمي توګه د غني خان په نوم ونوماوه. عبدالغني خان د خان عبدالغفار خان زوی دی او په 1914 کال کې د پښتونخوا په اشنغر کلي کې زیږېدلی دی. غني خان سره له دې چې شاعر، مجسمه ساز او انځورګر و، په سیاسي مبارزه کې د خپل پلار خان عبدالغفار خان سره هم ملتیا کوله او د خپل وخت د سیاسي بهیرونو یو فعال غړی و. غني خان د لندن او امریکا متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې وې او وروسته یې د پښتو ترڅنګ په انګلیسي ژبه هم یو شمېر اثار لیکلي. د غني خان د اثارو لویه برخه منظوم او منثور اثار دي چې په 1440 کال کې په کابل کې چاپ شول.